سلامونه دوستانو، په یو مهمه موضوع باندې بحث کوم درته. کله چې موږ پښتو کې په مؤدبانه شکل سره په چاته وایو مؤنث یا مذکر ته یعنی سړي یا ښځې ته ښاغلی سړي ته وایو، اغلې ښځینه ته وایو یعنی مؤنث ته وایو. په المان کې دا ښاغلی او اغلې څنګه وایو؟ لکه موږ دلته چاته غږ کوو، موږ باید ډایرکټ هغه نوم وانخلو، هغې نه مخکې موږ یو لغت لرو باید دا ووایو. لکه وایم دا ښاغلی احمد دی، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Das ist Herr Ahmad. Das ist Herr Ahmad. د سړي لپاره همیش اول سر کې هي استفاده کوي، ځکه دا د مؤدبانه دا خلک بیا خوشحالیږي له دغه سره. که چېرته موږ ښځې ته وایو دا اغلې، د مثال په توګه دا اغلې سمیه ده، دا اغلې سمیه ده، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Das ist Frau Sumaya. Das ist Frau Sumaya. کله هم چې دلته ښځې ته یو غږ کوئ تاسو ورته وایي Frau، بیا نوم اخلئ، اول Frau وایي بیا د هغې نوم اخلئ. که موږ وایو دا زما همکاره ده، مطلب ما سره په یو دفتر کې په یو ځای کې کار کوي، دا زما همکاره ده، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Das ist meine Kollegin. مؤنث وایي. مذکر ته څنګه وایو؟ دا زما همکار ده. تاسو خپله په کمنټ کې ولیکئ.